وایي زه کافر یم، زه ولې اهل سنت و جماعت ولې کافران دي؟ معرفت. خب شما قبول نداره علی ولی الله است، بعد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم جایگزینش حضرت علی است. خب کدام امام در 12 امام کدام امام گفت که اشهد ان علی ولی الله؟ بگو. اگر از کتب شما ما ثابت کردیم که کلمه شیعه میخوانه بدعت است، حرام میکنه و جایز عمل نمیکنه، ناجایز است. ما آل شما کلمه میگی برادر عزیز، شما خب ما کافر میگی، ما بری تو کتاب خودت نشان میتم، بس قضاوت کو. اگر آلی ما شما پرسان کنیم که شما امو کلمه شهادت میخوانی که اشهد ان علی ولی الله، از امام علی بری ما ثابت کو، از امام حسن و حسین بری ما ثابت کو، قسم به خدا آلی روی بروی همه مردم مسلمان ما کلمه شهادت علی ولی الله میخوانی. برادر تو عالم هستی، ما عالم نیستیم، ما از دان شما که عالم نیستی حق قبول میکنه اگر نشان داد برای چرا نمیکنیم؟ ما قاری صاحب محترم و کثیر ما نشان وشه بالکل حق قبلهم. الله اکبر. ما امروز مسلمان میشیم. الله اکبر. باشه الان برای الله اکبر. خب یک دقیقه صبر کن. اول ازدواجی ام کلثوم دختر علی رضی الله عنه نشانه بیتم یا کلمه نشانه بیتم که کلمه شیعه میخوانه ناروا است، حرام است، بدعت است. کدام نشانه بیتم؟ اول کلمه را نشان. کلمه بچوش دوستانو دا لایف د سر شرک حلیز برای افسان می د سر خوندور کوي د میلمنو برکت خدای پاک دوی ته دغه ور نصیب کړل خوشحالي. دا ولې وتښتېدی؟ دا چا کته که؟ بیرته راپورته کړي، بیرته راپورته کړي. دا نه پوهېږم دا اډمینان دلته چا کته کړل که څه یې پرې وکړل. نه صبر وکړه، صبر وکړه، زه یې راپورته کوم. خپله به ښکته شوی قاري صاحب. ښه یو دقیقه. صبر کوئ، صبر کوئ. دا خپله په ځان پوه شو، خپله یې وویله که تاسو یې ثابت کړو نو زه به مسلمان شم. مطلب اوس څه بل څه ده؟ ښه صبر صبر وکړه، صبر. کتاب مې دلته راواخیسته. یک دقیقه. د ده کتاب ده الاستبصار وسائل الشیعه. یو په دې ملګرو دومره کمنټونه کړي. مزاری شب کو مزاری کجا رفتی؟ بیا اپشنت بدی که بالا